تازه او مهم خبر ته د اسرائیلو د پوځ وایاند وایي چې ایران شاوخوا 200 ډرون او کروز توغندي توغولې دي. د اسرائیلو د پوځ وایاند انیل په یو بیان کې ویلي چې له ایران پر اسرائیلو شاوخوا 200 ډرون، کروز توغندي او پلاستیک توغندي توغول شوي دي. د نوموړي په وینا چې د اسرائیلو او د هغې متحدینو دفاعي سیستم د توغندیو او ډرونونو لوی شمېر له منځه وړی دی. د دغه اسرائیلي چارواکي په وینا ډیری دغه راکټونه د اسرائیلو له خاورې بهر شنډ شوي دي. د اسرائیلو د پوځ وایاند زیاته کړې چې د دغه هیواد په جنوب کې لږ تر لږه یو ځای په نښه شوی، خو دغه پوځي مرکز ته کوم جدي زیان نه دی رسېدلی. د ایران څپه پڅېداران انقلاب ځواکونو په یوې اعلامیې کې چې په دولتي تلویزیون کې خپره شوې ویلي چې لسګونه توغندي او ډرون الوتکې د اسرائیلو په لور ایران د خاورې څخه توغولې دي. د اسرائیلو استخباراتو بیا تایید کړی چې د عراق او ایران د خاورې څخه لسګونه د کروز توغندي او ډرون الوتکې د اسرائیل په لور توغول شوي دي. د اسرائیلو دوه نظامي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ښایي دا توغندي او ډرون الوتکې د ګولان په غونډیو نګاف په دښته کې د اسرائیل په هوایي ځواکونو په یوې اډې ولګېږي. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي چې د ملي امنیت ټیم په منظمه توګه جمهور رئیس جو بایډن ته معلومات ورکوي. په اعلامیه کې همدغه راز ویل شوی دی چې د جمهور رئیس ټیم د اسرائیل او نورو متحدینو او شریکانو سره په دوامداره توګه په اړیکه کې دی. په اعلامیه کې یو ځل بیا د اسرائیلو سره د متحده ایالاتونو د نه بدلیدونکي ملاتړ یادونه شوې او پکې ویل شوي دي چې متحده ایالات به د اسرائیلو ولس سره ولاړ وي.